کو مسلمانانو پښتنو ورونو دا نیک اعمالم الله تعالی په خپل دربار کې قبول او منظور کا او چې څه کوشش هم کړی دی د الله د رضا کولو لپاره په صورت قربانۍ کې یا اجیان حج لتلی دي په صورت حج کې یا داسې نور اعمال او افعال چې مقصد پاره کې ستاسو دی چې الله راضي شي آخرت هم خوشي او د حضور صلی الله علیه وسلم محبت او اطاعت او تابعداري زمونږ نصیب شي او د دې ټولو اشیاء مقصد زمونږ صرف د الله رضا او د آخرت خکېدلی دغه مقاصد د الله تعالی مونږ او تاسو ټولو ته حاصل کړي. اصل کې زمونږ د مسلمانانو د عبادت مقصد دی چې یو مونږ د الله تعالی خبرو منو چې الله منو نو خبره به منو او دویمه دا ده چې د دې خبرو منلو سره سره دا خبره مونږ په هغه طریقې سره ومنو چې کومه طریقه د انبیاو ده او په انبیاو کې بیا خصوصا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې انبیاو او د اهل الله او د رجال الله په طریقې باندې په عبادت کې الله تعالی نور پیدا کوي. تاسو ګورئ که چېرته تاسو د میلو ته چېرته لاړ شئ یا په دې علاقو کې تاسو چېرته ګرځئ راګرځئ نو دا ماران پاړوان ورته وایي پاړو ورته وایي هغې نیسي او دا پاړوان او دا پاړوګان چې دا ماران نیسي دا مسلمانان هم نیسي او د مسلمانانو سره هندوان هم نیسي بلکې د هندوانو دا پاړوګان ورته وایي که نه دا مار چې نیسي دې ته پاړو وایي که نه نو دا ماران چې نشي دا په هندوانو کې ډېر زیات دي او په هندوانو کې داسې خطرناک پاړوګان راغلي چې دا ماران نشي خو خپل منتر وایي او خپل جاپ او سلوک برابر کی او یو چوپیو کی او خطرناک مار رو نیسی. نو زما په دې ذهن کې دا خبر رااله او زه کوشش کوم چې ستاسو دې ذهن ته واچوم چې یو داسې کس چې هغه د الله سره هیڅ تعلق نه ساتي او هغه د خپل ریاضیاتو د وجې نه یا د خپل ریاضت ته وجه نه چې تاسو ته په اصطلاح کې چیلې وایي او هغه د اسلام او د دین خاوند هم نه دی راغلی او د هغه په دې خوله کې دونه کمال الله پیدا کړي شیطان یې نه پیدا کوي چې مار د هغه په اجازه سره او مار د هغه په دم سره په قابو کې راځي. نو چې کوم کسان اهل الله وي او د الله سره تعلق راغلی وي او د هغوی په الفاظو کې او د هغوی په طور کې او د هغوی په طریقو کې انسان روان شي نو دغه عمر اثر بلکې د دغې نه په سلګو چنده زیات اثر الله تعالی د انسان په خوله کې نه پیدا کوي. بیا دا خبره ځان سره تاسو یاد ساتئ او دا داسې څه مشکله خبره نه ده په دې باندې زموږ د امت هر ماشوم پیږي چې د اولیاو ځان له یو شان وي او د انبیاو ځان له یو شان د انبیاو شان د اولیاو د شان نه کروڑها اربها کرته اعلی او بهتر او اعظم راغلی. د دنیا د ټول اولیاو صحابه چې راجمع کې دا پیغمبر ته نشي رسیدي اصحاب یا صحابه یا اولیاء صحابه او اولیاء دا انبیاو ته نشي رسیدي په درجه کې په فضیلت کې او په درجه کې نه نشي رسیدي. نو چې دا اولیاء الله د کبار اولیاء په دې خوله کې الله دون اثر پیدا کړي چې لکه دا قصیده دا او دا حزب البحر دی او دا پلان کې دی او دون اثر کې نو چې یو ذکر د الله د پیغمبر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقه شي او داغه د زبان مبارک شغه کې به الله تعالی سونه لوی خیر او برکت پیدا کړي. نو د انبیو دا اتباع او د انبیو تابعداري کې الله تعالی په انسان کې نور پیدا کوي. یو کاری چې هغه کار بغیر د تابعداري د انبیو نه کې نو کیږي به خو برکت او نور به پکې نه وي او چې یو کار په تابعداري د انبیو سره کې او بیا خصوصا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کې
نو یو خو به ثواب درته میلاویږي، یو به د محبت اظهار کیږي، یو به درته الله تعالی شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم درکوي. او د ټولو نه اعلی ترین شی دا دی چې یو نور به د الله تعالی زړه ته راولي، یو نور به د الله تعالی زړه ته راولي، یو روحانیات به د الله تعالی، یو پاکی به د الله تعالی زړه ته راولي. دغه پاکی نو روحانیات او نور د دې نه اولیاء تعبیر کوي په فیض سره، محدثین او فقها تعبیر کوي په سکینې سره، او تاسو ته په خپل اصطلاح کې گفت وایي لکه وي سړی صاحب الگفت او خبره الله تعالی په دربار کې چلیږي او خبره د الله تعالی په دربار کې دعاګانې قبليږي. نو دا اشیاء چې ټول لا جمع کې د دې ټول تعلق د اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضور صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ سره. عبدالوهاب الشعراني او ډېر لوی ولی الله تیر شوی دی او دا شافعي المسلک دی او ډېر لوی صوفي دی، عالم هم دی او صوفي هم دی. موږ ته کله ناکله دا مولیان کینی، نو چې موږ ته دا مولیان کیلی دا د اوس هم دوه درې کېناستل، نو چې کېناستل مردان مولا چې کېناستل وي سبق ما څه سبق وی یاره په روز کال 2 کاله مخکې مې بیعت کړی خو په دې خولې مې بیا دا د طریقې سبق نه دی راغلی چې زیړ دی که تور دی که سپین دی. نو ما ورته وی مولا سړی هغه نه کامیابېږي، په اسکارو کې یادوم ښه نور کامیاب دی، مولا کامیاب دی، ښه مولا الحمدلله کامیاب دی، خو د دې پیرې په دې لین کې دا مولا اکثر نه کامیابېږي ځکه مولا سړی ذکر نه کوي. ما چېرته د مولا په لاس کې چې سم مولا وي، ما مولا په لاس کې تسبیح ونه لیدلې، ځان ورته په تسبیح باندې داسې لږ بدې غوندې ښکاري. او بیا د اوږدې تسبیح چې را شرار تې مونږ سم وباسو، مونږ چې دا شرار ولا ورکو دا غړه ماسې شرنګار ورسره کوي ګورې ښه. نو دا اوږدې تسبیح د اهل الله او د اهل البرکه د صاحبانو د نسبت والا دا اشیاء چې کله انسان ته میلاویږي په ذکر سره میلاویږي. نو خبره مې به هر حال تاسو ته دا کوله چې تابعداري د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې الله تعالی یو نور او یو برکت ښودلی، یو نور او یو برکت. عبدالوهاب الشعراني فرمایي دا عالم هم دی، ولیم دی، نیک سړی هم دی، وی د باطن او د ظاهر خیر دا الله تعالی په طریقې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې بند کړی. بغیر د طریقې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د ظاهر او د باطن خیر راتلی نشي. انوار او خیر او برکت الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې بند کړي دي. دا قربانۍ چې مونږ کوو د دې قربانونو مقصد سی بس څاروي راواله لاړ شه پیسې جیب ته واچوه او ځان نقرې که د تنګي په دې میله کې تاویږه را تاویږه یو ګنټه خو هسې خلکو ته وایي چې زه څاروی یم، هسې تاویږه داسې ده او داسې ده لکه چې خلکو ته پته ولګي چې دیم قرباني کوي که نه. نو مړه خدای دی ښه کار چې ستا مقصد د اوس نه دا راغی چې زما تربور ته زما تره ته زما ګاونډي ته پته ولګي چې دیم قرباني کوي، نو دا بس څه قرباني راغلی وي خفه کېږئ مه کوه، دا به څه قرباني وي، بس یو غوښه دی وخوړه، ماشومانو دې غوښه وخوړه، تا غوښه وخوړه، ماشومانو دې مخوړه، خیر دی، یو اختر دی، یو میله ده، یو ټیله ده، ودې کړه خیر دی. نن سبا خو قربانۍ ډېره مشکلې راغلي چې د الله د رضا لپاره صحیح پیسو سره راغلي، حلالو پیسو سره راغلي وي، ریا پکې نه وي راغلی، نمود پکې نه وي راغلی. تاسو خو نیم خلق قربانۍ د ښځو د وجې نه کوئ، خفه کېږئ مه ګورئ ښه ښځې درته وایي قسم دې کو تاسو په اړه باندې قرباني کوئ، ښځې درته وایي قرباني نه کوې ته ورته یار پیسې راسې قرباني که دې ونه کړه اوس ته نه پلار که راځمه ګوره هو هغه پلانکې دې قرباني کوي او ته دې قرباني نه کوې دا کجې سر دې نیولې دی وایي ورته که نه وایه خدای نو باچا نیمې ښځې په تاسو باندې په زور قرباني کوي. نو چې ته د ښځې د وجې نه قرباني وکړې په المامه ده نو دا د الله د رضا قرباني شو که د ښځې د رضا قرباني شو؟ د ښځې د رضا قرباني شو، الله خو په ځای پاتې شو. د میډم صاحب قرباني شو، نو چې د میډم صاحب قرباني شو که نه
بیا پکې چې دا څوک د الله د رضا لپاره هم کوي که نه په دې کې ډېر ریاګانې راځي. علما دونه احتیاط کوي په دې کې چې ګورې قرباني به د هغه کس سره نه کوي چې د چا په زړه کې را صرف د غوښې مقصد راغلی وي. همدغه وجه علما وایي ځان له قرباني وکړه د خلکو سره مه کوه. ځان له قرباني افضل راغلی ده او ځان له قرباني ښه راغلی ده. نو دا یو داسې ښکلی عمل دی. یو خو دا ناکاره خلک د الله تباه برباد کی. په هر شي کې بس څه ګوري نو وایي دا قرباني چې کوې څه دا قرباني چې کوې د دې په ځای باندې وي څه واله کولر والی نو د قرباني چې پکې په دې په ځای باندې کولر والی نو ته چې په دې اختر کې ځې مري ته او نارام ته او دا 40 او 50 او 60 هزار روپۍ لګې نو دا چېرته د محلي په غریبانانو باندې ورکړي. بلې داسې نه کوي څه وایې که 60 هزار 70 هزار روپۍ راوالي او چې دا عام چکر والی نو دا عام چکر والا هم 10 زره نه کم په چکر باندې ځي وایې نه که نه. دا چې را ځانې لوپران جوړ کړي وي او کولرګې شاته د دې ګاډي ځوړند کړي وي او ته به وایې دا بجلیګر ملا خبره د مورې وادي بجلیګر استاد وایي لکه د مور هم واده دی چې تاسو ګډېږئ خدای په غر کو پرکه نو چې لاره یو کو کوڅه وي او که ستاسو په دغې سوات تېرېږي او که په بریکوټ تېرېږي ته به وایې د مورې واده راغلی په ګاډي کې به ولاړې او ګډېږي سپینګیري به په ګاډي کې ولاړې ته به وایې مړه خو په خولې له مې سه راشي هسې سپینګیري په ګاډي کې ولاړې ځکه نورې خوا ته کلي کې څه درک نه لګي که سپینګیري په ګاډي کې ولاړې یو څه کې ګډېږي. نو چې ته د الله سره او دا 100 روپۍ راوالې نو دغه هم د دې غریبانانو کورونو کې ول مونږ دا هم ویو چې لکه قرباني مو کوو کولر هم واله دا پوسټونه خلک کوي که نه وایي جومات لکه چېرته ته د سیمټو بورې هلې نو وي د دې نه ښه ده چې ته د جومات د سیمټو د بورې په ځای باندې د اوړو بورې والې او چېرته غریب لی ورکړي نه د ظالم زویه ته خو دواړه نه کوې قسم په الله دا څوک چې دا خبرې کوي دا دواړه نه کوي ښه دا نه د سیمټو بوجې جومات کې ورکوي هغه خو ظالم وي نه الله مني نه رسول مني نه خدای مني نه آخرت مني نه انسانیت مني او نه تربوروالیت مني او نه کلیوالیت مني دا څونه اشیا چې نه راغلي دا رښتې نه د په ذهن کې نه نشته نو چې دا رښتې د په ذهن کې نه نشته نو دا خلک د نیکۍ نه مه منې کوئ ګورې زمونږ علما یو ناشنا مسله کې دا ځان سره یاد ساتي. علما وایي که چېرته یو سړی راولګېد فضل محمده او په دې ورځ باندې پیسې راواغېستې د قربانۍ او چا غریب لی ورکړې نو آیا د ده دا قرباني د ده دا ثواب کېږي او دا قرباني یې کېږي که نه کېږي وایي نه قرباني یې نه کېږي. قرباني به علي کېږي چې ته په دې کې اراقة الدم وکړې. اراقة الدم څه ته ویل کېږي وینه تویول ځکه تابعداري پکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم راله نو یوازې په دې کې قربانۍ کې ګورې دا یاد ساتئ په دا یوازې قربانۍ کې غوښه نه ده څاروي غټ نه دی راغلی ورکوټي شی دی راغلی خو چې د الله د رضا لپاره. ګوره ابراهیم علیه السلام قرباني کوي دا ما تاسو ته وي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه نه خو دا د ابراهیم علیه السلام طریقه راغلی. ابراهیم علیه السلام قرباني کوي او د قربانۍ نه پس غرور به نه کوي ګورې چې ما قرباني وکړو تاسو خو چې یو بل سره کښېنئ په حجرو کې یو بل سره کښېنئ څاروی دې واغېسته که څاروی چې چا نه اغېستی هغه سر ټیټ کړي دا مو علما وایي حضرت تانوي رحم الله لیکلي دي دونه وړې خبرې دي که په دې باندې زموږ معاشره کې خلکو عمل شروع کړه دا نفرتونو دا بغضونو دا جنګونو دا شرونه به علما وایي حضرت تانوي رحم الله لیکلي دي ملفوظات کې چې کله د شپې میوې وخوړې که نه امونه دی خوړلو خټکي دی خوړلو هندوانې دی خوړې او تا ته پته دی چې زما خواته یو غریب ګاونډي دی دې خوا مې غریب ګاونډي دی او دې چېرته په کال کې په ماشومانو باندې امونه نشي خوړی 800 مزدورۍ کې په بچو څه امونه وخوري به کېږي ما 800 مزدورۍ کې په بچو باندې امونه خوړی شي دلته مزدوران دي په 800 روپۍ باندې لوی اټارې ساتي هغې ته چې هغه ډوډۍ او هغه چې ورته سره پوره شي نو هغوی شکر وباسي هغې کې څوک امونه نشي خوړی نو حضرت تانوي صاحب وایي که تا بالفرض د شپې وخوړل نو بیا هغه هډوکي پټ راواله او پټ یې داسې ډیران ته ورغورځوه چې دا ګاونډي دې په دې خبر نه شي چې زما دې ګاونډي بېګا ام خوړلی دی دا ماشومان
زمونږ خلک الله خفه کېږم چې امونه او داسې شه خټکي مټکي وخوري د دې ګاونډي دې خواته دې دروازې ته ورته ور واچوه چې ده ته پته ولګي چې بېګا ما امونه خوړلي دي خېټه کې به د الله داسې دړ پیدا کړي که نه بیا به ګرځې په هسپتالونو باندې خفه کېږم غریبانان چې زورې ملنګان چې زورې فقیران چې زورې کبر چې کې نو دا کبر الله تعالی د انسان نو باسي دا یاد ساته ګورې ښه ډېر مو لیدل قسم دې په الله داسې مو لیدل که نه چې دا پوزې به یې داسې نیغې نیولې وې د کبر د وجې نه تاسو ولې علاقو کې نه دي تېر شوي قسم دې په د کبر د وجې نه به یې د مال دا نوې نوې چې مالدار شي که نه د کبر د وجې نه به یې دا پوزې نیغې اوچتې نیولې وې الله تعالی داسې وغورځول الله تعالی داسې روکړه الله تعالی نوم و نشان داسې روکړه چې نن سبا په بنګلو کې سپي پراته راغلي وي یقینو که خفه کېږئ مه ګورې په بنګلو کې سپي پراته راغلي وه د کبر او د جبر هغه نمونې الله تعالی ختمې کړئ نو کبر مه کوه کبر د الله سره د الله صفت دی او الله سره ښایي او الله سره مزه کوي کبر ګورې نو علما وایي زمونږ دا خلک چې کېني حجره کې بس هو دې واغسته هغه غریب سر ټیټ کړي که دروغ هم پکې وي په 1 لاک شل یې اغوستې وي په 2 لکه شل مې واغسته نو ځکه چې مجبوري که نه دا ټول اشیا قربانۍ ته نقصان رسوي حضرت ابراهیم علیه السلام قرباني کوي نو باچا صاحب چې قرباني کوي که نه نو د هغې نه پس دعا کوي دا یا د زبان حال دعا ده یا د زبان قال دعا ده د حال نه دا ده چې دعا یې نه ده کړې خو زړه یې لګیا او خبرې کولې د الله سره یا دا نه چې نن لاس اوچت کړي چې ان صلاتي و نسکي و محیاي و مماتي لله رب العالمین یا الله زما دا مونځ هم ستا د رضا لپاره دی او زما دا قرباني هم ستا د رضا لپاره ده زما دا ژوند هم ستا د رضا لپاره دی او زما دا مرګ هم ستا د دې ته مونږ صوفیان فنا فی الله ویو څه ورته وایو فنا دا فنا په 3 قسمه ده دا ځان سره یاد ساتئ زموږ د اتحادیانو فنا نه یادو ګورئ یو فنا فی شیخ ته بله فنا فی رسول الله بل فنا فی الله دی فنا فی شیخ دې ته ویل کېږي چې ته د خپل پیر صاحب په شانته شي زمونږ د اکثر مریدان چې مونږ وګورو مونږ ته خلک هلکه دا خو زمونږ عارف استاد د دغه د څه نوم یې د لورخوړ هلکه وي دا خو د مفتي صاحب په شانتې راغلی زما ټولو حلیما زما د حضرت شیخ سراج الحق صاحب په شانتې د مفتي صاحب په دې هیئت کې نه نو خو دا طریقه د چا راغلی د شیخ سراج الحق صاحب دا د سراج الحق مولي صاحب طور او طریقه ده دا صدر او دا پټکی او دا انداز او دا تسبیح نو اوله مرتبه دې دا ده چې ته فنا فی شیخ د مراد دې څه دی چې خوراک هم هغه شان شروع کړي څښاک هم هغه شان شروع کړي خبرې هم هغه شان شروع کړي او چې شیخ ته د سړي زوی وي ګورې او که نه هسې چې ګیره دي وي او پیر دې ګیره خرولي وي او ته پکې ګیره وخوری د ظالم زویه ګورې زما پرې خبره پوه کړې هسې نه چې پیر صاحب ستا ګیره وي او چېرته داسې سړي د په لاسو کې ورغلی چې هغه ګیره خرئ او الله دې نه کړي تم دی چې زه اتباع و شیخ کوم ګیره وخورم نه هغه شیخ چې هغه په ظاهر د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رواج زما په خبره پوهېږئ چې ظاهر په سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رواني په علم باندې لږ ککړ وي ډېر تفتزاني او جرجاني دې نه وي هېڅ ضرورت نشته ډېر د تفتزاني نه وي او نه د جرجاني وي او نه ابن حجر وي هېڅ ضرورت نشته خو چې دو نه وي چې په علم باندې لږ غوندې پوهېږي او ستا د زړه اصلاح ورسره کېږي بس ستا لپاره د ټولو نه اعلی خبر راغی نو اول شی چې هغه دا همدغه وجه ده چې علما وایي چې شیخ په د ظاهري شریعت پابندي کوي ګورې اخوا دې خوا به د ظاهر نه دي ځکه چې شیخ د ظاهري شریعت پابندي نه کوي نو مرید به سره ظاهري شریعت بیا پسې فنا فی الرسول ده د شیخ محبت مونږ د شیخ ته وجه نه کوو تاسو د پیرانو سره وجه نه محبت کوئ زمونږ دا یقین دی چې مونږ ته خپل مشایخ د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاره ښیي زما پرې خبرو پوهېږئ زمونږ دا یقین دی چې مونږ ته دا مشایخ عمق عقیده ښیي چې کومه عقیده د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ دا یقین دی چې مونږ ته مشایخ او د خپل استادان او د خپل پیران عمق لاره ښیي کومه لاره چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چونکې مونږ د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حال نه دی لیدلی
نو د خپل شیخ په طریقه روان یو او زما خپل د خپل شیخ په طریقه روان دی او هغه د خپل شیخ په طریقه روان تر دې حده پورې چې دا ورسي نسبت او تعلق د رسول الله صلی الله علیه نو دویم داري چې تبه فنا فی الله کې تبه فنا فی الرسول وي د حضور صلی الله علیه وسلم شکل په شانته اطوار په شانته انداز په شانته د علماء د زده کړې یا د خپل علم د لاندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په شانته خپل کړوړو جوړول دي ته فنا فی الرسول یعنی عشق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دماغو کې راوستل ګوري دا ډیره دا مرتبه دی الله زمونږ نصیب کړي دا ډیره ښکلې مرتبه ده دا علماء او کوم کسان چې اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم کوي په عشق یې کوي بعضې خلک یې کوي خو د ظاهر شریعت ته وجې نه کوي چې بس شریعت دی او بعضې کوي د عشق د وجې نه نو چې دا د عشق د وجې نه کوي دا ډېره عالمه بیا به د هغې نه پس بیا څه شي وي فنا فی الله چې د الله سره د محبت وي د الله سره د څه وي محبت څوک چې د چا سره محبت ساتي نو د هغه خبره مني او که نه مني وایي مني یې که دا خو کېدی نه شي چې محبت مې سره د سره دی او خبره دی نه منم محبت مې د سره دی خو نافرماني به دې کوم محبت مې د سره دی په خوله باندې او د زړه هغه عشق او محبت مې نه لږ غوندې چې د الله محبت تاسو پیدا کې پړ کې لږ غوندې ډېر نه خیر دی لږ غوندې د الله غوندې محبت چې پیدا کې قسم نه په الله باندې د زړه د دنیا باندې بدل شي د الله تعالی د محبت ته وایي زما په زړه کې کله نا کله داسې یو خبره راشي چې الله او رسول الله او رسول صلی الله علیه د محبت لایق څوک دی الله دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم د محبت لایق الله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ځکه کله کله داسې یوازې شمه اسې د خپل کیفیت ته وایم او ناست یم نو زه کله نا کله ناست یم او دا خبره کوم چې زمونږ د الله او د رسول سره د زړه نه محبت یعنی دا وایم دې سره د دې ویلو سره د دې خولې د دې زړه د دنیا کله نا کله بدلېږي زما باندې خبره نه پوهېږي دا چې وې که نه نو دې سره د زړه د دنیا بدلېږي زه کله ځان له چې کله کښېنم هسې دا راته دې لپاره نه وایم چې زه سسبرګ یم نه مرید به په پیر باندې دا اعتقاد ساتي چې دا د ټولو نه غټ زبرګ دی خو پیر به ځان اوچتوي نه ګورې هغه به کبر نه کوي زه چې کله کښېنم داسې نو زه کله نا کله پیر صاحب وایم داسې انداز کې چې زمونږ د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم سره د زړه نه محبت زمونږ د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم سره د زړه نه محبت دا لسته کرته 15 کرته 20 کرته کله نا کله زه تکرار وکړم دې کې داسې د الفاظو کې یو نورانیت غوندې الله تعالی پیدا کړي دا باندې خبر ورس هغه نورانیت کله نا کله ړته کوشي نو چې ړته کوشي نو دا د خولې خبره چې کله د دې تکرار د وجې نه ړته کوشوه یقین وکړه ستا به پې داسې اطمینان راشي چې دا محبت لایق او د خیر او د برکت لایق او چې پریشا محبت کې نه هغه د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم سره چې محبت کې نو ان صلاتي و نسکي و محیاي و مماتي لله رب العالمین یا الله منځ او دس او دا ټول عملونه مې ستا د رضا لپاره راغلي او چې ته راته میلاو شي بس کار به سمې که نه وایې که نه بدل ماول نواز شریف دی که دا بل گنجې سره چې عباس شریف که راته میلاو شو نو کار به دې سمې که نه الله به سم خو کو درته په دې دنیا کې چېرته دا مرداران میلاو شو نو کار به دې سمې د پیسو کار به دې سمې که هغه محمود باچاو د محمود باچا یو غلامو نو هم چېرته اورېدلی دی ایاز ورته وي دې ثوابۍ کې وي قبر دی پیر صاحب دا خو چېرته وګوره چې ورشو که د ایاز قبر وي ثوابۍ کې دی ها فرمانولا لګیا دی وي ثوابۍ کې دی د ایاز داسې د شکل نه ډېر ښایسته نوم راغلی خو بس د محمود باچا د زړه سر راغلی نو ډېر یې خوښ او زمونږ په دې مریدانو کې هم دا قیسې دي چې چا سره یو بوټی غوندې پیر صاحب له چېرته بالفرض لږ پروټوکول ورکړې نو دا نور به وایي وای خلیفة الله صاحب راغلی او د خپل ترماس نه یې ورته چای واچوله دا موږ ته ولې د خپل ترماس نه چای نه اچوي چې وایي کله دې پوزې له کله نا کله راشو هلکه مونږ پرېږدی خپلې تبې چا که د خپل ترماس نه په چا چیز کوو په چا خټکي خورو دې که د چا څه کار راغلی ستا د پلار خو نه ورکوو خو خپله پیسې ته اوارو نو دوی به پکې قړتې کوي څه به پکې کوي دلې د ترماس نه ورکړو ما لې د ترماس نه نه کړو دلې هسې چې ورکړو ما ته پکې مټۍ کېنښودو
کله به قلار باندې تا خو دماغ موږ له خراب کړ 20 کاله د مټیانو خوړل کړ نور ته څه کوي نو خبره مې تاسو ته دا کړې دا طالبان نکل نه کله دا مریدان دې دا چل کوي او دې ډېر خوښ دی او پیر صاحب سره ډېر تعلق دی نو دې مریدانو به په محمود باچا باندې دی وزیرانو وی لکه دا یازي ولې خوښ دی دا یازي ولې خوښ دی نو دې دن نکړه واقع نور هم ډېرې خو دن نه کړه داسې خزانې ته دن نکړه ورته یې ویل هلې شابه د خپل وس مناسب سره چې سم خوښ یې غراوال فضل محمده که د تنګي دې بینک ته دن نه شوې او دا ته بیا حکومت ویلي چې څه دې خوښ یې غواله څادر به ترې ډکې او د پنځرونو که د زرګیزو نه پنځرونه وګور د دنیا معاملاتو کې دونه هوښیار سړی راغلی د پنځرونه به وي څادر دله ډکوم نو چا څادر یې ډکې کړې د اشرفونه سواد پیرانو چا ډکې کړې د چا نه د درهمو نه چا د لالونو نه چا د ملغلرو نه دی ولاړو وي تم څه راواله که نه وي باچا زه به م یو شی راوالم لاړو د باچا په سر باندې لاس کېښود وي زما دا باچا نو ګوره باچا صاحب چې باچا ستا وي نو دا ټول پاکستان زرداری چې د یاري نو ټول پاکستان دی خوړه او نوازی چې د یاري او عمرانی چې د یاري نو ټول پاکستان دی خوړه د پاکستان باچا که هماره سړي یو څه پورې نه دي لیدلی خو ټول دی خوړه که نه الله دې په مولا عمر راولي چې سمې برابر کړي خفه کېږې ما نه مه چې دا مولا عمر د پسې نی راغلی او دا مولا هیبت الله د پسې نی راغلی او دا د افغانستان طالبان نه پسې نی راغلی او تاسو پاکستاني قوم سم شوې که نه خفه کېږې به هم دقه له وړې دله پکار دي چې د کوناټو ته دله ونیسي او سم شنې دله راواړئ ګورې دا چې ټیک ده که نه پوټونو چوټونو خو تاسو نه سمېږي که تاسو پوټونو سم شوې که نه دا د مولا هیبت الله دغه شین لوړ غواړي چې د املاګانو ته دله ونیسي نو مقصد مې دا راغلی دی چې باچا دی یار شو دوست شو نو دا ټول هر سبب یا پیر صاحب مبارک ستا راغلی نو چې دړه سره دی د بادشاه سره تعلق شو نو د دنیا خزانې به بیا پیر صاحب ټول ستا راغلي هدایات ساتئ ښه یو ولی الله حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوهی رحم الله یا حضرت رشید احمد گنگوهی سے متعلق هم عالمان دا لیکي د هندوانو کې یو فن دی موږ ته کیمیا ویو کیمیا پیژنئ که نه تاسو کیمیا نه پیژنئ داسې یو څیزونه میزونه یو ځای کې یو منډې تړي وکړي نو داسې سپین غوندې سپوب جوړ کړي او هغه چې په څه باندې ور واچې په اوسپنې چې ور واچې نو د هغې نه سره جوړېږي دې ته موږ کیمیا ویو نو هم چېرته اورېدلی دی که نه هلکه وي د پلانکي نظر خو کیمیا دی نو کیمیا دی دا یو فن دی یو زرګري غوندې د داسې څه پوډر جوړ کړي چې په هغه اوسپنې ور واچې د هغې د وجې نه دا اوسپنه د سرو زرو شي دا د اکثر هندوانو سره سادوانو سره یو سادو هغه سره د کیمیا علم و حضرت عبدالقدوس گنگوهی رحم الله یا حضرت رشید احمد گنگوهی رحم الله لاړه هغه ولا مېلمستیا وکړه چې کله روانېده وي ما سره دا پوډر دي د کیمیا پوډر دي د ګوتې کې پراته دي نیم ستا شو نیم زما شو هوا شوې داسې په اوسپنې باندې د دې نه به سر جوړېږي وی یاره بابا به سره مړه دې پرېږده تنګول مه کوه ځه خپل کار کوه ډوډۍ دې وخوړه لنګر کې چیرې اوس که لاس ویب نور مونږ تنګول نه وي زه دله در کوم وینه واله وینه داسې کاڼې پروت و چې راواغستو غړه شو چې دیوال یې پېویست چې خلکو وکتل نه هغه دیوال ټول د سرو زرو شوی و پې پوهېږې که دیوال ټول د سره شوی د سرو زرو شوی و مقصد مې دا راغلی دی چې بادشاه دې د ای مرګري که نه نو دا ټول ارسه برته انشاءالله بیا د سرو دی نو د بادشاه سره به یاري جوړې او بادشاه نه مې مراد د پاکستان د بېودسه د سقاوالي مرداران بادشاهان نه دي بلکې د دې نه مې مراد الله راغلی دی رب العزت راغلی چې بادشاه شو او زمونږ یې غلامۍ کې واغستو که نه بس دا زمونږ دپاره ډېره لویه د خیر خبره راغلې ده یا الله خیر کې رحم وکړي کرم وکړي تکلیف مصیبت هم په امان کې او ساتي د دواړو جهانو خیر او برکات راکړي یا الله څه ګناهونه مو کړي هغه راته معاف کړي د نورو ګناهونو نه په امان کې وساتي ملګري چې څونه راغلي د لرې د دواړو جهانو خیر مونږ ټولو له راکړي ته رانه راضي شي یا الله پاکه د خیر او باران په قدر د حاجت باندې وکړي یا الله تعالی علاقې ته خیر پېښ کړي یا الله فلسطین د مسلمانانو امداد وکړي اسرائیل تباه برباد کړي دې وطن باندې یا الله تعالی د خیر او فرښتې او د ارزانۍ یو صادر رواج یا الله تعالی د ګرانو نه په امان کې وساتي تکالیف نه په امان کې وساتي موسم یا الله تعالی په خپل قدرت باندې ښه کړي وصلی الله علی خیر خلقه